جو بایدن د نوروز په اړه تازه څه پریکړه کړې ده. عمران خان به څنګه په پارلمان کې وشرمیږي. د کاناډا د لومړي وزیر دا اتڼ ویډیو هم راغلی ده او له اشرف غني سره د مسلم یار د ملاقات پټ حقیقتونه هم ښکاره شول. درنو لیدونکو سلامونه او ښه راغلاست. ویډیو تر اخره وګورئ ترڅو په دغه دریو مهمو خبرونو خبر شئ. مخکې له دې چې د عمران خان او مسلم یار خبر در سره شریک کړم، لومړی راځو دې ته چې د امریکا ولسمشر جو بایدن او لومړۍ میرمنې د نوروز نوي 1401 هجري شمسي کال جشن ولمانځه. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې اوسنی رژیم افغانانو ته د دغه کال د لمانځلو اجازه نه ورکوي. نن د هجري شمسي 15مه پیړۍ پیل شوه. د سول افغان یوټیوب چینل د ویډیوګانو ټولو لیدونکو ته هم دا نوی کال مبارک. دوهم مهم خبر همدا چې د پاکستان پارلمان راتلونکو ورځو کې له عمران خان د باور رای د اخیستو پر سر رای اچونه کوي. د پاکستان د پارلمان مشر وایي چې د عمران خان ګوند په پارلمان کې ډېرې څوکۍ له لاسه ورکړي دي او د هغه د ګوند ګڼو غړو له د لاره بیله کړې ده. دغه رای اچونه د راتلونکي جمعې په ورځ کېږي او که پرېکړه وشي چې له عمران خان د باور رایه واخیستل شي نو هغه به نور د پاکستان لومړی وزیر نه وي. بلخوا په پاکستان کې له عمران خان نارضایتي اوج ته رسیدلې ده او مخالف ګوندونه یې په دې باور دي چې هغه د چارو د مدیریت جوګه نه دی. د پاکستان د پوځ مشر جنرال باجوه بیاوار له مخه له عمران خان غوښتي دي چې له خپلې دندې استعفا ورکړي او د پارلمان پریکړې ته دې نه په تمه کیږي. اوس هم راځو دې ته چې مسلم یار هم اماراتو ته ورسېده. د اشرف غني د راتګ په هکله تازه پرمختګ راغی. داسې حال کې چې د افغانستان څخه ځینې سیاسون نشي کولی ووځي او شکایت کوي چې دوی یو ډول قید شوي غوندې دي. خو پرون بیا د مشرانو جرګې پخوانی مشر او د اشرف غني نږدې کس د هیواد څخه ووتل او متحده عربي اماراتو ته ولاړل، چیرته چې اوس مهال اشرف غني هم اوسېږي. ځینې امریکا میشتو خبریالانو ویلي دي چې مسلم یار به هلته د اشرف غني سره لیده کاته ولري. دا چې د پخواني حکومت سیاسون سره نرم شوي دي. د مثال په ډول تیره ورځ محقق وویل چې د طالبانو د حکومت په وړاندې د هیڅ ډول وسلوالې مبارزې پلوي نه کوي، نو فکر کیږي چې طالبان د افغان سیاستوالو د راټولولو او پخلا کولو پلان لري. په داسې حال کې چې د اشرف غني ورور هم په اماراتو کې دی او د غني سره یې تازه انځورونه خپاره کړي دي. د مسلم یار او غني لیده کاته کیدی شي چې افغانستان ته د هغه د راتګ پروسه چټکه کړي. او په پای کې هم غواړم دا ووایم چې د کاناډا د لومړي وزیر دغه عکس نن سبا په ټولنیزو رسنیو کې ډیر زیات ښکته پورته کیږي. ویل کیږي چې د کاناډا لومړی وزیر اتڼ کوي او افغانانو ته د نوروز مبارکي هم ویلې ده. که چیرته یې ویډیو هم راغله نو د سول افغان یوټیوب چینل څخه به نشر شي. ستاسو له ملتیا هم ډیره زیاته مننه. تر بیا خوشحاله آباد اوسئ.